ښه طالبه، اوس چې ته نیت دې پاک سو، بنیاد یې ورسم په اساس دې سم. اوس استاذ ته راغلې، خبرو ته دې غوږ ونیول، ټولې خبرې اروي. او دویم چې حاضر هم یې، قلبا نو دماغا متوجه حاضري. اوس نو طالبه تا د صحابي په شان باندې حاضري وکړه، د صحابي په شان باندې طالب جوړ سوی. تا ته به الله عز وجل هغه څه درکوي چې صحابه ورته یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه انتقال. تا به د راتلونکي لپاره یو عظیم مدرس، عظیم امام، عظیم داعي، یو بهترین راهنما او قائد درنه جوړوي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپلو شاګردانو پاک اعلان وکړ: اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هم دغسې سو. هر صحابي چې به هرې منطقې ته ولاړ، یو د خدای مخلوق به پسې لیکو. نو دا شرایط قرآن کریم ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هریره رضی الله عنه، تعلموا العلم، ای صحابو طالبان جوړ سئ، علم زده کوئ، علم پسې ولاړ سئ. خو لیکن ګورئ پسې وایي وتعلموا للعلم السکینة والوقار. طالبه هر ځای ته مه ځه، داسې ځای ته ځه چې هلته فیوزات وي، هلته برکات وي، هلته سکینه نازلېږي، هلته طمانینه نازلېږي، د فیض و د برکت ځای وي، په رښتیا معنا د علم د زده کړې ځای. داسې مرکز ته ځه چې د اهل التقوا، اهل العلم، اهل الدین وي. دا هم زده کړه طالبه چې علم حاصلوې، نو د سکینې تلاش وکوه، د طمانینې تلاش وکوه. داسې مدرسه انتخاب کړه، داسې مرکز انتخاب کړه چې هغه د فیوزاتو د برکاتو مرجع ځای. والوقار، داسې ځای چې د علم عزت کوي، د علم قدر یي، داسې ځای ته ولاړ. او بیا وایي چې طالبه چې مدرسې ته ولاړې، وتواضعوا لمن تعلمون، له استاد سره به دې ګوره ډېره تواضع کوې، ولې استاد تا ته د علم پر وسط هغه وخته په اخلاص نه انتقالوي چې ته ځان د استاد ته لکه غلام داسې جوړ نه کړي، تواضع ورسره اختیار نه کړي، ادب و احترام له خپل استاد سره اختیار، استاد سره به ډېر ادب کوي. علما صحابه اقوال د غالبا اثر دی. فإن احترام العالم يحصل منه البركة في العلم. که د استاد احترام کول په علم کې د برکت راشي، د استاد خدمت دې کول، استاد در سره اخلاص کوي، استاد په زړه کې بیا دا یي چې ته له ده سره اخلاص کوي، دا استاد هم ټول اخلاص له تا سره وکړي. استاد په دماغ کې په زړه کې چې الله تعالی کومې ورولي دي، هغه خامخا تا ته غواړي چې ورسي. او که طالب ټکي کوله، طالب له استاد سره بې احترامي کوله، طالب له استاد سره د استاد اکرام نه کوه، استاد هم نه غواړي چې تا دغه څه انتقال کړي چې له ده سره موجود، زړه یې نه کوي، زړه یې نه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم عجیبه شرایطو ته اشاره وکړه. تواضعوا لمن تعلمون منه. استاد سره تواضع کوه، تواضع کې په دولت نه د علم په لاس درځي.
خزانې د علم په لاس ده. بل به طالبه محنت کوي، کوشش به کوئ، دا برکت له منځه ځي، دا تسلسل ختمي. نو غیر حاضري مه کوئ. په دې کې محنت وکوئ، کوشش وکوئ، زیار وباسئ چې غیر حاضري ونه شي. په دې کې کوشش وکوئ چې سبق ته ټول سبق ته ځان حاضر کړئ. په دې کې کوشش وکړئ چې استاد ته مخامخ کښېنئ. په دې کې کوشش وکړئ چې د استاد ټوله خبره ضبط کړئ. په دې کې کوشش وکړئ چې استاد خبره املا کوئ، نوټوئ است، لیکئ است. او په دې کې کوشش وکړئ چې مطالعه وکوئ. په دې کې کوشش وکړئ چې تکرار وکوئ. دغه ستاسو د کوشش او د محنت میدان. بې محنته بې کوششه اب همدغسې لکه یو کلیوال وځینې نیوځئ، ګټه نه درته کوي. ځکه الله تعالی اخلاص غواړي، الله تعالی ستا محنت هم غواړي، ستا کوشش هم غواړي. لا يستطاع العلم براحة الجسم. د جسم له راحت سره علم نشي حاصلېدی. علم کې به کوشش کوي. او یوه بله خبره چې دغه علم تاسو ته په لاس باندې درځي، خو دا ختمیږي هم ډېر زر، ځکه دا نور ده. فإن العلم نور. خو دا چې بیرته ختمیږي درڅه ځي، په څه شي باندې ځي؟ د دې لپاره بیا ډېر وایرسونه شته، میکروبونه شته چې دغه رڼا درڅه ختمه کړي. دا دې په زړه کې ختمه کړي. دا نور دا هغه په یو ذات برکات چې په تا راځي هغه درڅه ختم کړي. دا دې په دماغ او په زړه باندې یوه سایه وغوړوي. دا څه شی دی؟ دا معاصي دي، معصیه، ګناهونه دي. امام شافعي رضی الله عنه دی رحمه الله مختصره واقعه درته ذکر کوم. امام شافعي رحمه الله وایي امام وکیع ته د حدیثو استاذ مې د حدیث ځینې اورو. امام وکیع رحمه الله ته ورغلم. هغه یې ولی الله شخصیت و. ما ته چې حدیث واورول، بیا یې راته ویل چې طالبه، په تا کې د علم یو نور او له تا سره یو اثار شته. طالبه کوشش وکوه چې دغه نور د علم چې په تا کې قرار نسی، دغه فیوزات برکات چې له تا سره راځي د علم په خاطر باندې، دا د چې لاړ نسی، دا د چې ضایع نسی. امام شافعي رحمه الله په یو طالب و. د استاد خبرې ته ډېره توجه وایي، دی خپله وایي وایي دې خبرې ته مې ډېره توجه ونیسي. طالب دی، محنتي طالب ده. وایي له دې ځایه رالم، له دې استاد خو مې سبق وویل، بل استاد ته ولاړم. استاد ته چې ورغلم، هغه استاد سبق رانه اورئ، مخکې حدیثونه چې راته اورېدلي هغه یې راڅه اوري، مګر ټول ختم دی په ذهن، هېڅ شی. په ذهن باندې مې یو سوری پروت راغی، او مخکې چې کومه القا کې دا سلسله هم بنده سوه. یو د جمود حالت، انقباض حالت پېښ شو. هغه ور مې وکړو چې دا څه پېښه ده؟ هو الله، دغه استاد چې درته وویل په لاره کې، په سبقه کې، چې طالبه د علم نور در سره ده، فیوزات و برکات در سره دي، ګوره چې دا درنه ختم نه شي. زه چې په لارې را روان وم، نو یوه نامحرمه ښځه تېرېده. د دې نامحرمې ښځې مې یوازې پوندو ته وکتل، پښو ته مې وکتل،
دا پښې ماته نعوذ بالله سپینې ښکاره سوې، بس په دې ته مې ونه کړ. هو دا په دې هغه استاد مبارک توصیه وه. نو بیا وایي شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني بترک المعاصي. هغه استاد هم استاد و کامل، یو غلطي درنه سوې ده، یو ګناه درنه سوې ده، هغه نور باندې په ځای باندې اوس سایه راغلې ده. یا سره به ډېر پام. نو چې یو سړی نامحرمې ښځې ته مخامخ ګوري، د هغې مخ ته ګوري، د دې به څه حالت. له دې نه ورې خواته چې یو طالب په یو کبیره ګناه باندې اخته وي، یعنې درواغ وایي، طالب غیبت وکوي، طالب په چا پسې بهتان ووایي، طالب بله کبیره وکړي، بله کبیره. څه فکر کوئ د هغه چې الله تعالی له کور را انتخاب کړی وي او دومره مخلوق یې د تا لپاره په کار باندې اچولی و او تا ته یې د خیر کثیر اراده کړې وه او ته په دغه لار باندې روان او ته ګناوې کوې، دغه خیر کثیر، دا علم، دا نور نه بیا سړی محروم کېږي. نو کوشش به دا کوو چې الله عز وجل چې زه د کوم کار لپاره انتخاب کړی یم، د چا د نیابت او د خلافت لپاره انتخاب کړی یم، د کوم خیر کثیر لپاره انتخاب کړی یم چې دا رانه ضایع نه شي او هغه رب رانه ناراضه نه شي. هغه مخلوقات چې د ما اکرام اعزاز په یاد سولی دي چې دا مخلوق رانه خفه نه شي. الله تعالی کوشش به دا کوي چې طالب له ګناهونو نه ځان بچ کړي. ځکه موږ تاسې وینو چې نن طالبان که مدرسو کې فارغان هم سي په ډېر کم، ځکه چې د ځان ساتنه نه یې سوې. که موږ تاسې د ځان ساتنه وکړو او دغه حقیقي ځان وپېژنو، د ګناهونو ځان راوساتو، په بهترین مراکزو کې وجود لري، الله عز وجل به له تاسې نه داسې خلک جوړوي لکه الله تعالی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له شاګردانو جوړ. الله عز وجل دې موږ تاسې ټول همدغسې رښتوني او واقعي طالبان جوړ کړي. الله عز وجل مو دې د هغو طالبانو په لار باندې سم کړي د چا چې موږ نن لارویان بلل کیو. هغه مراکز چې الله تعالی د موږ لپاره، د موږ د تاسې لپاره جوړ کړي دي، په هغه مرکز کې مې د الله تعالی واقعي طالب په څېره کې راڅرګند کړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع، من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الغزاة والمجاهدين وخصوصا في غزة، اللهم احفظهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم كعصف مأكول. آمين يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.